هیڅکله له داسې ښځو سره واده مه کوئ او مه هم پرې میینېږئ. هسې خو نارینه له ټولو ښځو شکایت لري چې ګزاره نه ورسره کیږي، خو یوه ډله یې رښتیا هم د ګزارې نه ده. هغوی کومې ښځې دي، ځانګړنې یې څه دي او څنګه یې باید وپېژنو او ځان څنګه ترې وساتو. سلامونه او نیکې هیلې. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي درسره سبسکرایب او ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. په دې ویډیو کې به مو په همدې مسلو سر خلاص کړو، هغوی چې ډېرې حساسې دي. له حساسو څخه هدف هغه ښځې دي چې په یو وړه مسله هم ډېره ځورېږي او زړه خوري. داسې ښځو یا نجونو سره ګزاره ګرانه ده، ښه ده چې له هغوی څخه لرې اوسئ. دوی هم ځان ځوروي هم تاسې، او تل به یې په تندي 14 لیکلي وي. داسې ښځې او نجونې که هر څومره ښکلې، پوهې او جذابې وي، خو ګزاره ورسره نه شي. هغوی چې زر اړیکې جوړوي، داسې ښځو او نجونو نه هم ځان ساتئ چې له پېژندلو او اشنا کېدو سره دستي درسره ډېره مخته ځي او اړیکې ژوروي. د دوی دا نښه ښیي چې د کوم پټ او وار د مخه جوړې کړې ایجنډا په تطبیق پسې راغلي او کار درته ګوري. نو هوښیاري وکړئ، داسې نجونو او ښځو نه هم ځان وساتئ. هغوی چې زیاته سیالي شریکوي، داسې ښځو سره هم ګزاره نه شي. دوی په هر څه کې درته یو څوک مثال راوړي او وایي هغه هغسې دی، دغسې دی او زه باید داسې اوسم. د ژوند بڼه، خوراک، څښاک، پوښاک او هر څه کې به سیالي او شریکي کوي. ستاسې وضعیت ته به نه ګوري او ملا به درماته کړي. نو دوی نه هم لرې ګرځئ. هغوی چې پیسه پرسته یا پیسه خوښونکي اوسي. پیسې د هر چا خوښیږي، خو ځینو ښځو هم سم ایمان پرې راوړی. داسې ښځو نه بیخي ځان لرې ساتئ. دوی تاسې نه، ستاسې پیسې غواړي، او که پیسې در سره خلاصې شوې، اړیکې هم در سره تماموي. هڅه وکړئ چې دوی نه تل لرې اوسئ او ځان ورڅخه وساتئ. دغسې ښځې مو نه په حیثیت صرفه کوي، نه په عزت او نه په شخصیت. هوښیار اوسئ، بیخي لرې ترې تښتئ او امان ورڅخه غواړئ. هغوی چې منفي باپه وي. ښځینه او نارینه دواړه د یو بل درناوی باید وکړي، مشورې یې واوري او د یو بل لازمې خبرې ومني. دوی غواړي د ژوند ملګری 24 ساعته دوی ته ځوابګویه وي، په هر څه کې اجازه وغواړي، وضاحت ورکړي او بالاخره بیخي د دوی په ولکه او کنټرول کې وي. دا چې ژوند نو رښتیا هم ستونزمن دی. خدای مو ترې ساته، خپله هم ترې ځان وساتئ او داسې ښځو نه لرې تښتئ. د ویډیو په اړه مو خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو درسره لایک او شیر کړئ.